یو خبره درته عرض کم دا ډېره فایدهناکه خبره ده. کشف الباری لیکلې ده. کشف الباری کتاب النکاح صفحه 113 کې لیکلې ده، خو د سرو زرو په اوبو باندې د لیکلو قابل دا خامخا زده کوي. نکاح آیا من العبادات تا که من المباحات تا که من الاقوات تا او که من التفکهات تا؟ په څلورو مذاهبو کې مذهب حنفی او مذهب حنبلی اول او څلورم. مذهب حنفی او مذهب حنبلی دا دی چې نکاح من العبادات فانکحوا وګوره النکاح من سنتي وګوره ډیر حدیث نورم شته من العبادات. د امام شافعي رحمه الله قول دی، شوافی په دې باندې قائل دي چې نکاح دا من المباحات مباح شي. لکه عام طور چې موږ تاسو خوراک کوو، دومره خوراک چې ته په د مرګ نه بچی فرض عین دی. ګوره خو د عام طور چې موږ تاسو خوراک کوو دا مباح درجه ده، نه پکې ثواب شته نه پکې ګناه شته. او د موالکو نه دوه قول نقل شي. اول قول دا دی چې من الاقوات، دویم قول دا دی چې من التفکهات. اوس به دې کې فرق پکاري چې من الاقوات څه مطلب دی او من التفکهات څه مطلب دی. ځان پوهی کې په خبره ګوره. من الاقوات دا معنا ده نکاح من الاقوات یعنی داسې شی دی چې چاره ترې نشته، خامخا به یې کې څوک رغېږي ترې نه. پښتو کې به داسې چاره نشته، رغېږي ترې نه. لکه د خوراک ګوره اقوات، د خوراکونو ته اقوات ویلې کېږي. ښه قوت لا یموت خبر مشهوره ده که نه، قوت لا یموت چې دومره خوراک وکړي چې د مرګ نه پرې بچ شي. وایي دا من الاقوات ته څوک چاره نشته ولا شي، سړی بې ځان د ګناه نه نشي بچ کولی، چاره نشته. او دویم قول دا دی چې دا من التفکهات. من التفکهات دا معنا د دې داسې مثال لکه میوه چې خوري، قوه خو ډېره ښه ده که نه وه دومره خبره نه ده. نو خبره دا ده چې امام مالک رحمه الله دویم قول دی دا من التفکهات. فاکهه میوې ته وایي که نه. نو لکه څنګه چې میوه چې یي خو ډېره ښه ده، که نه دومره غټه خبره خو نه ده. دا ګوره دا بېګا موږ تاسو ډوډۍ خوړلې ده، میوه هم پسې خوړلې ده، مشکله ده. پرون غرمه هم خوړلې، میوه هم پسې خوړلې ده، مشکله ده. که یي خو ډېره ښه ده، که نه دومره خبره نه ده. لنډه دا ده په مذاهب اربعو کې احناف او حنابله دا د نکاح ډېر سخت قایل دي، وایي من العبادات. او وروسته په دې باندې د خیره سره خبره راشي. امام بخاري رحمه الله د دې ډېر کلک قایل دی چې نکاح من العبادات. ګوره کې باب الترغیب فی النکاح د دې ډېر کلک قایل دی چې نکاح څه ده من العبادات.